دا ابلیس نه دی، شیطانانو مشر چې دی هغه ابلیس نومیږي. دا پر سمندر کې د تخت چې دی هغه بچاو سوی دی، غوړېدلی دی، هلته ناست دی، هغه د مرکز دی، هغه یې ځای دی. د الله رسول فرمایي سهار سي دی د خپل بچیان چې دی هغه رخصت کړي، ځای ولاړ سي خپل کار پسې. انو دی راسي بازار له راسي، په چا بدکاري وکړي، په چا شراب وڅښي، په چا غلا وکړي، په چا بل ماجګر یا ماښام چې بیرته راسي دا پلار یې ناست دی، دا شیطانان ګرد ورله رواني پوښتنه ځینې وکړي چې زویه تا نن چیش وکړو. لکه زموږ هغې چې مطلب بازار څه څوک ورسي بیا مشر پوښتنه ځینې کوي بازار کې خیریت و، کاروبار ولو نه و، چیش دې خرڅ کړو، چیش دې رانیول. داسې دا شیطان چې دی دا مشر دا کشرانو ته وایي چیش دې وکړو. آیا ورته وایي ما خو نن په چا باندې بدکاري وکړه، دی ورته وایي زه لرې کېږم، دی خاص کار دې نه دی کړی، توبه به وباسي. بل ورته وایي ما نن په چا باندې شراب وڅښل، دی وایي دا دې د خاص کار نه دی کړی، مخ ته اخوا ته لرې کېږم. په آخر کې بل حدیث کې راځي، روایت کې راځي دکتور منحس بیقار شکل والا شیطان دا راسي، درته وایي تا چیش وکړو نن چیش دې کړی دی، څه ګټه دې راوړې ده؟ د دې ګټه خو نو دا ده چې مسلمان د لارې خطا کړي. وایي ما نن دا وکړو، ښځو سړی مې سره په خشم کړلو، بیا په پسې سوم هله په آخر کې دا سړی راولاړ سو کور والا ته طلاق ورکړي. د الله رسول فرمایي دغه مشر شیطان و د خپل کشر ته لاس پر تیر کې رانږدې کړي ځان لره، زما اصل جانشین چې دی هغه دغه دی، زما اصل جانشین چې دی هغه دغه دی. چې وینې دا نو اوس په توبه او په ذکر او په اذکار او په تلاوت نه سره کېږي، نه په دې کې توبې ګنجایش ته چې سړی وایي یاره ما کور والا ته 3 طلاق ورکړی دی، زه به توبه وباسمه، ښځه به مې خپله شي یا بس دغه بیا چیش وسي، بیا 2 قومونه په جګړه کې سره اخته شي، بدنیتیا، نفرت، عداوت. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.